السلام علیکم ورحمت الله وبرکاته. ګرانو محترمو ملګرو، زموږ نن ویډیو د واتساپ په باره کې ده. په دې ویډیو کې ټوله طریقه زه تاسو ته ښایم. د واتساپ 4 سیټینګونه دي چې ډیر مهم او زبردست او خوندوره سیټینګونه دي. اول سیټینګ چې تاسو په لاین کې یاستئ او که نه یاستئ هغه مو چاته پته نه لګیږي چې آیا دا ملګری له موږ سره په لاین کې ده او که نه ده. دوهم سیټینګ د دې په باره کې ده چې آیا تاسې د بل چا میسیجان وګورئ او هغه ته هیڅ معلومات نه کیږي. دریم سیټینګ چې تاسې ته څوک میسیجان وکړي یا تاسې هغه ته میسیجان وکړي او هغه په خپله ډیلیټ سي. څلورم سیټینګ څنګه چې تاسې له واتساپه چې ووځئ او واتساپ ته په خپله لاک ولګیږي. که ستاسو اول وار وي زموږ ویډیو ګورئ یا زموږ چینل ګورئ، چینل لازمي سبسکرایب کړئ او لایک یې کړئ. ډیرو ملګرو ته معلومات نه کیږي چې د سبسکرایب بټن چیرته ده. سبسکرایب بټن دا د تاسې کله دلته رالاستئ دا به اوکې کړئ، یا دا سور خط چې ده دا به تاسې اوکې کړئ، بیا به راسئ څنګ ته په کنګړۍ به اوکې وکړئ، پورته په ال اوکې وکړئ چې موږ نوې هره ویډیو تر تاسو پورې زر تر زره در ورسیږي. ګرانو محترمو ملګرو، خدای دې وکړي چې روغ جوړ یاستئ او د صحت جامې مو په تن وي. زه حبیب الله اکاډمي چینل ستاسو ته مخاطب یم. له تاسو څخه یوه وړه غوښتنه کوم، ویډیو شا پر مخ مه کوئ، ویډیو سمه صحیح تصحیح ده. کله چې موبایل صفحې ته رالاستئ تاسې به خپل واتساپ خلاص کړئ. تاسې کله واتساپ خلاص کړئ بیا به تاسې راسئ دا سر دغو دریو نښو ته نه ده، دې ته به تاسې راسئ. صحیح ده. دې ته چې کله تاسې رالاستئ دا به تاسې اوکې کړئ. تاسې مو اوکې کړئ بیا به تاسې راسئ د انتظاماتو د پارسي باندې په انګریزي به سیټینګ لیکل سوی او په پارسي باندې انتظامات دا به اوکې کړئ. تاسې مو اوکې کړئ بیا به تاسې راسئ دې سره اپشن ته، دې ته به راسئ تاسې به دا اوکې کړئ. هغه که تاسو موبایل په انګریزي وي یا پارسي وي یا په هره ژبه باندې وي بیا به تاسې راسئ د اول سیټینګ ته چې دلته به م اول دا سر هغه ته به راسئ دا به تاسې اوکې کړئ. تاسې مې کله اوکې تاسې به راسئ د دې سره اپشن ته. صحیح ده. کله چې تاسې رالاستئ دلته اوس تاسې ته یایي چې مثال د اپشن دې باره کې ده چې تاسې په لاین کې یاستئ او که نه یاستئ. که یاستئ چې موږ په لاین کې دا سر کې ده همه چې موږ ټول وویني چې آیا دا سړی له موږ سره په واتساپ کې په لاین کې ده، او که یایي نه د موږ دا دوم و دا مثال د نفرو په باره کې ده چې تا سره کوم نفر خپل او په لاین کې در سره مثال نمبر یې تا سره سوتي، دا هغه خلک تا وویني چې په لاین کې، او که تاسې یایي چې موږ هېڅوک هم نه وویني بیا به تاسې راسئ د اخري اپشن ده دا به تاسې اوکې کړئ. صحیح ده. دا هېڅ کس داسې مو اوکې کړو بیا به تاسې هېڅوک هم نه ویني او بیا به تاسې راسئ د دوم اپشن ته. صحیح ده. دې ته چې کله رالاستئ دا هغه اپشن ده تاسې چې مثال د چا میسیجان وګورئ یا تصویر یا ویډیو یا میسیج یې درته کړی وي او هغه په ځان پوه نه شي چې آیا د دې میسیج ما خو میسیج دې سړي ته کړی و دې سړي میسیج لا نه ده کتلی. تاسې که یاستئ چې نه موږ وګورو بیا به دا په سر باندې ولاړې، او که یاستئ نه چې موږ د هغه سړي ته معلومات نه وشي چې دې د موږ میسیج کتلی ده بیا به تاسې راسئ دا به اوکې کړئ. داسې مو اوکې کړو دا زه بېرته ورځم دا هېڅ کس هغه بیا نه پوهېږي چې دې د ما میسیج کتلی ده او ستاسو د پروفایل عکس وي هغه به هم دلته پټ وي. صحیح ده. دا به تاسې اوکې کړئ. ستاسو چې هغه سړی پوه نه شي چې دې د ما میسیج کتلی ده. داسې مو اوکې کړ. بیا اوس بل اپشن ته دلته تاسې ته درښایم دې اپشن ته چې تاسې راسئ دې ته دلته چې کله تاسې رالاستئ دا به تاسې اوکې کړئ. دلته اوس تاسې ته یاستئ چې تاسې چاته میسیج وکړئ چې هغه په بیخي ټول عمر له اخبار ړنګ نه شي ډیلیټ نه شي هغه به تاسې بیا دا اوکې کړئ. صحیح ده. او که یاستئ چې یا د موږ میسیج د 9 ورځې بعد ړنګ شي ډیلیټ دي شي بیا به راسئ دا په اوکې کړئ. دا دوم. او که یاستئ چې نه د موږ میسیجان د 2 ورځې بعد ډیلیټ شي هفته اندر کې دې ډیلیټ شي هغه به بیا تاسې راسئ دا دوم به اوکې کړئ هغه بیا هفته اندر بعد ډیلیټ کیږي. او که یاستئ چې نه موږ میسیج د 24 ساعته بعد دې ډیلیټ شي هغه به تاسې دا سر وال اوکې کړئ. صحیح ده. دا 24 ساعته بعد تاسې میسیج په خپله ډیلیټ کیږي. که ته ډیلیټ کړې او که یا هغه نفر ډیلیټ نه کړي لا ته ډیلیټ نه کړې هغه بیا په خپله باندې ډیلیټ کیږي. صحیح ده. بل اپشن ده دې په باره کې ده چې ستاسو له واتساپه چې ووځئ او هغه واتساپ ته په خپله کلپ ولګیږي، مثال لاک ولګیږي یا کلپ ولګیږي. تاسې به راسئ دلته بېرته شاته وځم. صحیح ده. تاسې به راسئ دې ته چې تاسې ته در وکړم دا بیخ اپشن ده دا به تاسې اوکې کړئ. تاسې مې کله اوکې کړو تاسې به راسئ دلته دا به خلاص کړئ. تاسې مې خلاص کړو نیالې ما ګوته ورته لګولې د لاک ورته لګولی ده اوس دا خلاصوم راکوئ. صحیح ده. ته ونې لیکل سوي دي چې تاسې مې لټ بعد واتساپ ته لاک ولګیږي او که 10 ثانیې بعد لاک ورته ولګیږي
او که تاسې تاسې له وټساپه ووځئ او لاک ورته ولګېږي زموږ یاسې نه موږ له وټساپه ووځو او لاک ورته ولګېږي صحیح ده داسې مو وکړو بس داسې مو وکړو ته به تاسې ځینې ووځئ تاسې کله ځینې ووځئ وټساپه چې تاسې به بیرته ورته راسئ وټساپ ته وینئ زه بیرته شاته وځم له وټساپه چې اوس زه بیرته ورځم خپل وټساپ ته صحیح ده زه ورځم وټساپ ته وټساپ خلاصوم دلته به اوس لاک ورته لګېدلی وینئ دغه ده زه بیرته لاک خلاصوم دا ډېر زبردست او خوندوره لاک ده نو کوم اپلیکیشن ده نو کوم هغه غواړئ تاسې چې بیا تاسې سیټینګ کوئ هغه بیا کوئ زه اوس بیرته وځم تاسې ته درښامه صحیح ده زه بیرته ورځم وټساپ ته ګورم دا د صحیح سو ډېر زبردسته او خوندوره سیټینګ ده ستاسو څخه یوه هیله کوم زموږ چینل لازمي سبسکرایب کړئ او لایک یې کړئ که مې ویډیو خوښه شول ملګرو سره یې هم شیر کړئ